په کابل ښار کې د یو کلتوري بنسټ له لوري د فلسطین د مسلمانانو د ملاتړ په موخه درې ورځنی انځوریز نندارتون جوړ شو. د پیغمبر اعظم په نوم کلتوري بنسټ له لوري دغه نندارتون د فلسطین د مسلمانانو د ملاتړ د مسلمانانو د یووالي لپاره د پیغام رسولو په موخه جوړ شوی و. په یاد نندارتون کې د فلسطین د ویجاړو ځایونو او بمبار شوو کورونو انځورونه نندارې ته وړاندې شول. شما که در غزه نیستید که ببینید چه جنایت‌هایی صورت می‌گیره. شما این جنایت‌ها را از طریق رسانه‌ها و از طریق نقاشی‌ها و از طریق گالیده‌هایی که در شرایط امروز بخشی از اون واقعیت‌ها را بر ما منتقل می‌کنه و خرافات نیست، اونا رو می‌تونیم ببینیم و از اون طریق می‌تونیم هم برای خود ما می‌تونیم یک سری اقدامات و برنامه‌هایی را در راستای اتحاد و همدلی و اتفاق و همکاری ما از این فرصت باید استفاده بکنیم. د یاد نندارتون د پای په مراسمو کې یو شمېر دیني عالمانو ګډون کړی و او د اسلامي هیوادونو یې وغوښتل چې د فلسطین د مسلمانانو ملاتړ وکړي او هلته د رامنځته شوي ناورین په مخنیوي کې خپل مسؤلیت ادا کړي. باید همه مسلمان‌ها ما احساس مسئولیت کنیم. کشورهای اسلامی اگر 1/10 امکانات خود را برای آزادی مردم فلسطین به کار ببرد مشکل حل خواهد شد. این کار دولت هاست، حکومت ها هست. د یاد مراسمو ویناوال وویل چې د مسلمانانو ترمنځ باید یووالي ته کار وشي او په ټولنه کې د شته ناخوالو په له منځه وړلو کې هر څوک خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړي. اینمی پروگرام امروزی در فلسطین که روان است در زیر پرده از کل یهود و نصارا قرار دارند او با مسلمانان یک حضور خود نشان میدن که در مقابل اسلام متحد هستند، متفق هستند. اسلام و قبله اول اسلام را توهین میکند، اذیت میکند. لہذا به تمام عالم با مسلمانان از هر مکتب فکر قرار دارند و هو لازم هستند که در مابین خود چنانچه که یهود و نصارا در مقابل اسلام متحد و متفق هستند، اسلام را بد میبینند، تقبیح میکنند، مسلمانان را اذیت میتن. همچنان مسلمانان باید در هر کنار جهان که هستند در مابین خود متحد متفق باشند. د یادونې وړ ده چې د فلسطین د مسلمانانو په ملاتړ دغه نندارتون د 3 ورځو لپاره د کابل ښار د 8مې ناحیې اړوند سیمه کې د پیغمبر اعظم د کلتوري بنسټ له لوري جوړ شوی و چې یو شمېر نجونو او هلکانو د فلسطین د روانو جګړو ناخوالې په انځورونو کې رسم کړې وې او خپله غمشریکي په دې توګه څرګنده کړې وه.